سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د غزني خواجه عمري ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لوري ونیول شوه. د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه ولسوالۍ له یوه کال راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه چې بالاخره تېره شپه د افغان ځواکونو لوري نیول شوې ده. سرچینې په دې اړه چې په دې پیښه کې چاته زیان اوښتی او که نه تر اوسه څه نه دي ویلي. د اختر په تیرو دریو ورځو کې په بېلابېلو پیښو کې 11 ولسي وګړو او 19 دولتي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي په دغو پیښو کې چې د لوګر، هلمند، بغلان او کاپیسا ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 7 ولسي وګړي او 9 دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا په دې ورځو کې په ټول هیواد کې د دولت د وسلوالو مخالفینو له 70 بریدونو چې 15 په کابل کې وو مخنیوی شوی او همداراز په کابل کې د یو موټر بم په ګډون د 7 چاودنو مخه نیول شوې ده. د ملي دفاع وزارت سرپرست او د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان د میدان وردګو د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه تېره ورځ دغه ولایت ته ولاړل. د دغه ولایت والي له یادو چارواکو سره په یوې امنیتي ناسته کې وویل میدان وردګ د کابل یو له دروازو شمیرل کیږي او طالبان هڅې کوي څو له دې لارې کابل ناامنه کړي او په وینا یې د دغه ولایت امنیت او ناامني نیغ په نیغه پر کابل اغیز کوي. نوموړي همداراز له اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې شپني عملیات باید له سیمه ییزې ولایتي ادارې سره په همغږۍ ترسره شي څو ولسي وګړو او عامه ځایونو ته زیان ونه وړي. له دې سره سم اسدالله خالد میدان وردګ یو مهم او ستراتیژیک ولایت یاد کړ او زیاته یې کړه داسې پلان لري چې تر دې وروسته شپني عملیات له ولایتي ادارې سره په همغږۍ ترسره شي. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت سرپرست تېره ورځ د کابل کندهار لویې لارې له یو شمېر پوستو هم لیدنه وکړه. اسدالله خالد د ملي اردو له یو شمېر سرتیرو سره په کتنه کې ویل د لویو لارو د امنیت ټینګښت زموږ له لومړیتوبونو څخه دي او دوی ته یې د لویې لارې د لا ښه امنیت د ټینګښت په موخه لازمې سپارښتنې هم وکړي. نوموړي پر یاده لاره د میشتو ځواکونو د کړنو له ستاینو سربیره د هغوی ستونزې هم واورېدې. په کابل ښار کې پر یو ټرافیک پولیس برید کوونکی ونیول شو. دا کس چې کاظم نومیږي د اختر پر 2مه ورځ د کابل ښار د 15مې امنیتي حوزې اړوند په خواجه بغرا سیمه کې د یو ټرافیک پولیس له ټپي کولو وروسته تښتېدلی و خو بالاخره تېره ورځ د همدې حوزې د پولیسو له لوري له یوې تومانچې سره یو ځای نیول شوی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي نیول شوي کس له دې سربیره د ملي دفاع وزارت د یو ډګرمن پر وژلو هم اعتراف کړی دی. او یو کس په تخار کې د نشه یي توکو د پلور په تور د پولیسو له لوري ونیول شو. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه کس چې فیض الله نومیږي تېره ورځ د طالقانو ښار د 2مې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوی دی. ویل کېږي له یاد کس 8 بوتله شراب او 25 نشه کوونکي ګولۍ یا تابلیتکا هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.